له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیرو محترمو عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورونو، د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیبیه د صلح نه پس د دعوتی خطونو چې کومه سلسله وه او د هغې نه یو څو خطونه پاتې شوي وو چې هغه به د ننني درس موضوعي. نبی صلی الله علیه وسلم په دغه مدة او په دغه زمانه کې د بحرین چې کوم گورنر او حاکم نو هغې ته هم خط لیږلی و، د هغه نوم و منذر ابن ساوا، او په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته د اسلام دعوت ورکړی و، ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم د خط غرض او مقصد بم دقه و. د دې خط دپاره نبی علیہ السلام د یو صحابي انتخاب کړی دی، د هغه نوم دی علا ابن الحضرمي رضی الله عنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په دې خط کې لیکلی و د اسلام دعوت ورکړه چې ته مسلمان سه بس بچ بش، او که مسلمان نشوي نو ځان بم د تاوان سره مخ کې او خپل ماتحت خلق بم د تاوان سره مخ کې. نو هغه چې څنګه د نبی صلی الله علیه وسلم خط ولوسته کنه او د الله دی قدرت ته ګورئ چې فوري طور مسلمان شو، او چې کله مسلمان شو نو علا الحضرمي رضی الله عنه چې و نو دله ختم ورک واپس چې دا خط به نبی علیہ السلام ته ویسي، ځکه دی چې کله مسلمان شو نو دی خو د علاقې حاکم و بادشاه او دا قانون دی چې الناس علی دین ملوکهم، خلق د خپلو بادشاهانو په دین باندې د بادشاهانو نه خلق ډیر زیات متاثر وي. نو ډیرو خلکو اوس اسلام قبول کو مسلمانان شو، خو څه خلک داسې وو چې هغې د نبی صلی الله علیه وسلم د خط په څه اثر ونه کو او هغې مسلمانان نشو. په دې بحرین کې په هغه زمانه کې مجوسیان هم اوسېدل، آتش پرست یهودیان هم پکې اوسېدل، هغې مسلمانان نشو. نو د منذر ابن ساوا رضی الله عنه د علا الحضرمي چې د نبی علیہ السلام کوم صحابي خط وړی و نو هغه واپس خط ورک. دا خط عنوان داو د سلام نه پس یو ته دا خبره کړې وه چې یا رسول الله فإني قد قرأت كتابك على أهل البحرين، ما ستا خط په د بحرین په د خلکو باندې ولوسته، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه. نو بعضې خو داسې خلک وو چې هغوی ستا د خط نه متاثره شو، اسلام یې الله زړه ته دننه کړو نو ایسته مسلمانان شو، او ومنهم من کرهه، او بعضې هغه خلک وو چې هغوی ته نفرت وکړو، بس دا محرومه خلک په هره زمانه کې خو به و دا ویلی چې و به ارض مجوس و یهود، زما په دې ځمکه کې مجوسیان هم شته او یهودیان هم شته.
نو فاحدث الی فی ذلک امرک د دې يهوديانو او د مجوسو مبارک ما تخپل حکم راولېګا چې دیو سره سو حکم ځکه خو مسلمانان نشو اسلامي قبول نک نو نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله خط راغی نو د الله پیغمبر وته واپس خط ولیکو چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الى المنذر ابن ساوى سلام علیک فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله څنګه چې مخکنو خطونو مضمون بس په طریقې او تخط ولیک خو به و د باخره کې د اما بعدونه پس دا خبره لیکلې و چې فإني أذكرك الله عز وجل زتا ته الله در یادوما الله د در یادوما چې ګوري الله بیا ساتي په هر وخت فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه څوک چې د مخلوق خیرخوا د ځان نه جوړ کې او د مخلوق خیرخواهي ولټي نو دا په اصل کې د خپل ځان خیرخواهي ده او انه من يطيع رسلي ويتبع امرهم فقد اطاعني څوک چې زما د سفیر او زما د استازي تابعداري وکي او دغه خبره ومني دا تشدل کې چې زما خبره منلي ځکه زما استازي دي او زما سفیران دي ومن نصح لهم فقد نصح لي چا چې دغه خیر خواهی ولټول نو د په اصل کې زما خیر خواهی ولټول او ان رسلي قد اثنوا عليك خيرا او زما دي استاذ او سفیران استا ډیر صفات وکړ دا ډیر خسړی دی واني قد شفاعتك في قومك او تا چې د خپل قوم په باره کې هم شفاعت کړې نو ستا شفاعت ما قبول کو یعنی مطلب تا وی چې زه په خپل مسلمان شوم او زما سره ډیر زما د قوم نو مسلمانان شنو بس تا شفاعت زما ما دغه په حق قبول کو یعنی دغه اسلام قبول لې نو به چې څوک مسلمان شي بس دې په خپل حال باندې پرېدا ځکه د الله حکم دا دی چې ان الاسلام يهدم ما كان قبل کله ډیر ګناهونه هم کړی دي کنه خو چې کله دې مسلمان شو بس مخکنی ټول ګناهونه الله ختم کړ او فترک للمسلمین ما اسلموا عليه بس مسلمانان په خپل حال باندې پرېدا او دا غي سره چې سدي بس ابته ناله وعفوت عن اهل الذنوب چې کوم به ګناګار خلق دي بس هم زمانه طرف نه معاف دي یعنی د الله د طرف نه د معافی نامه ده نو فقبل منهم دغي خبر قبولك او انك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك او ته چې درسو پورې د بحرین په ځمکه باندې د اصلاح کار کې کنه نو موږ ته د خپل عہدین نه معزوله کوو ته هم دقه شي د بحرین گورنری او من اقام على يهوديه او مجوسيه فعليه الجزيه او څوک چې په خپل يهودیت باندې قائم دی مسلمان شوی نه دی یا په خپل مجوسیت باندې قائم دی د اور عبادت کې او مسلمان شوی نه دی نو فعليه الجزيه باغي باندې جزيه لازم وک ګوره اسلام دومره د عدل دین دی کنه سړی حیران شي ته بدی باندې سوچ وکړه کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم د تسوي ګوره نوې مسلمان شوی دی نبی له سلام وی تر سوچ ته د بحرین پزمکه د اصلاح کار کې نو مونږ ته نه معزوله کو او زمونږ څه قانون دی زمونږ چا ملګرتیا وکړه کنه به چړل څه خو خی بس کوي دي چې زما د پارټۍ سړی دی او د اس ایچ او دی نو کو دې سمکه او قرآن کوي د تاسو کلاس نشي اچولې که زما د پارټۍ کس منسٹر دی نو کو دې سمکه او کو غلطه کوي نو سم خو یاسم سم نه خو کو دې غلطه کوي دا غي د پر هم زه پرتوک جوړو مجنه دا صحیح کارو او که زما د پارټۍ سړی د شریعت خلاف کار کوي هم زما پرده را چوم چې خیر دې منه زما پارټۍ سړی او بل سړی چې سم کارم کوي کنه اغه له غلط رنگ ورکه غلط شکل بول ورکه چې نه دای په دې هغه به د الله د رضا د پر یو کار کړی د مخلوق خدمت به کړی نیت به سمی او دې به دغه د نیت نه خبري الګ ته دغه د نیت څه پته ده او زوري خو نه ده کنه چې ستا په پارټۍ کې نو هغه به صحابي زوري خو نه ده چې ستا په تنظیم کې ګنده به نیک سړی نه دی پاکستان کې زمونږ په ملک کې د څومره تنظیمونه دي ګوري دا ټول مسلمانانو دي ګوري یاد ساتئ که هر نوم پیدا د ځنې خلکو خیر به لږ ډیری او د ځنو خیر به کمی د ځنو شر به ډیری او د ځنو شر به کمی خدا ټول مسلمانان دي ګوري دې کې کافر نشته دی نو کې دې چې ستا په تنظیم کې نه دی خو چې ښه کار یې وکړو نو بس تایید یې وکړه حوصله افزایي وکړه حمایت یې وکړه د چا غلط خبره با سمین او د چا سم خبره به غلطین نبی صلی الله علیه وسلم وتوی
وی وانک مهما تصلح فلم نعزلک ته چې تر څو پورې د بحرین په ځمکه د اصلاح کار کوې نو موږ تا نه معزوله کوو بس ته به هم دقسې برقرار یې. دې مطلب دا دی چې د اسلام د چا د عهدو سره کار نشته، د اسلام د چا د کرسۍ سره کار نشته. بس مسلمان شه کرسۍ د اسلام مبارک شي، اسلام په کرسۍ څه کوي؟ خو اسلام دا غواړي چې دا کرسۍ به د اسلام د قانون مطابق چلی، د دې کرسۍ باندې چې د اسلام کم حق دی هغه حق به ادا کوي. ګورئ دا به د خپل مرضی او د خواهش مطابق د خپل اختیارات نه استعمالی، بلکې دا به د الله د مرضی مطابق استعمالی. اسلام دقه غواړي. نو که مسلمان وایي چې ما د دنیا د قیادت او د سیادت دا کرسۍ پرېږده نو هغه دا نه وایي چې ما ته یې پرېږده، وایي دا اسلام ته پرېږده، اسلام ته چې دا کرسۍ او په دې چې کوم څوک کیني او دغه کوم اختیارات دي نو چې د خپل اختیارات د الله د مرضی مطابق استعمال کړي، د الله مخلوق ته خیر ورسي. او بل نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې څوک مسلمانی ګینو نو په زور به نه مسلمانای غواړي. لا اکراه فی الدین، دا د قرآن حکم دی. د عقیدې په منلو کې او په چا باندې زور نه په اسلام کې. چې اسلامی حکومت راغې هر سړی خود مختار دی بس. ها چونکې د الله په ځمکه باندې اوسېږي او د الله قانون نه مني نو ټکس به ورکوي اسلامي حکومت له. د ځمکه د چا د الله ده او که نه ده؟ جو سړی د الله په ځمکه اوسېږي او د الله قانون نه مني نو په کار ده چې ټکس ته واخیستی شي که نه. او هغه ټکس په چا باندې لګولی کېږي؟ څوک چې د الله په دې ځمکه اوسېږي او د الله قانون مني په هغې به لګولی کېږي. او دویم دا دی چې څومره کافران د مسلمانانو په ملک کې اوسېږي او د مسلمانانو حکومت یې منلی دی نو اسلامي حکومت د هغې د مال، د هغې د عزت او د هغې د جان حفاظت کوي. نو په دې چوکیدارۍ به اسلامي حکومت له پیسې ورکوي. ولې هغه ستا د پلار نوکر دی چې ته به د الله قانون نه منې هغه به ستا چوکیداري کوي، د دې چوکیدارۍ به له پیسې ورکوي. او دغه ټکس په بچا باندې لګولی کېږي، دا به په فقراو غریبانانو مسلمانانو باندې به لګولی کېږي. دغې ته جزیه ویلی کېږي. دا څه ظلم نه دی، ګوره دا عین انصاف دی، دا ظلم نه دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم دته ووی چې ته د یهودیانو د مجوسو نه چې کوم مسلمان شوي نه وي د هغې نه ټکس واله، جزیت یې اله. دا بحرین نه دی، دا خو چونکې مالدار علاقه وه نو دې بحرین نه به مدینې ته دومره ټکس راته دومره چې بخاري کې یو حدیث دی مشهور چې یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم لا د بحرین نه 1,00,000 درهم رال. دغه جزیه وه چې هلته د غیر مسلمونه راټوله شوي وه مدینې ته راله. نو د خواوشا چې کوم لرې لرې جوماتونه او د لرو محلو مسلمانانو نو هغې ته هم پته ولګېده چې د بحرین نه خو مال راغلی دی. نو مسلمانان د لرو لرو محلو نه د سار مانځله مسجد نبوي ته رال. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله سلام وګرځو د ګڼې ته وکتل نو مسکی شو. صحابو ته وی ویل ته ښکاري تاسو ته پته لګېدلی دی چې بحرین نه مال راغلی دی. نو بیا ورته ووي ویل ابشروا واملوا ما یسرکم، ویل تاسو زیر قبول کوئ او کوم څه چې تاسو خوشحالی او تاسو پې خوشحالیږئ نو د هغې امید وساتئ. یعنې تاسو چې سر پر راغلي هغه به ته میلاو شي. ځکه صحابو ته پته وه چې پیغمبر علیه السلام خو ځان له مال جمع کوي نه او نه ځان له دنیا خوښه ده، خو به چې څه راشي چې تقسیموي پرېږدي نه. نو بس هغې لپاره سار په مانځه کې راشو نو نبی علیه السلام پوه شو نو مسکی شو، ویل زه ته میلاو به شي څه لپاره چې راغلي. خو بیا ورته یو خبره وکړه ویل فوالله لا الفقر اخشاكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. ویل زه په تاسې د فقر نه نه یېرېږم چې په تاسې به غریبي راشي او تاسې به هلاک کړي. زه چې په تاسې د کوم څیز نه یېرېږم نو هغه دنیا ده. د فقر نه د باندې نه یېرېږم چې په تاسې به غریبي راشي او خراب به م کړي. غریبي به م نه خرابوي خو تاسې به کوم څیز خرابوي په دې یېرېږم چې الله به د باندې دنیا ډېره کړي، دنیا به م فراخه شي لکه څنګه چې الله به مخکنو امتونو باندې فراخه کړې وه. نو څه چل به وشي؟ نو فتنافسوها کما تنافسوها، نو تاسې به په دې سره محبت وکړئ لکه څنګه چې سره بخانو خلکو محبت کړی. تاسې به دنیا د راټولولو کې د یو بل سره سیالي شروع کړئ لکه څنګه چې مخکنو د یو بل سره سیالي کړې وه. نو فتهلککم تاسې به هلاک کما اهلکتهم لکه څنګه چې هغې د ځان سره ډوب کړي او هلاک کړي. نو دغه حال دی که نه دی؟ مسلمان چې خراب کړی دی نو دنیا خراب کړی دی. مسلمان دی په دې باندې سوچ وکړي چې دی څومره د الله نه لرې وتی دی، د آخرت نه غافله شوی دی. دا څه د وجې نه؟ دنیا د وجې نه.
څوک هم چې راځي که نه نو تاسو ته دا خبره ما بار بار کړې ده که نه چې هر سړی د دې وظیفې غواړي زما دنیا ډېره شي هر سړی د دې دپاره دعاګانې غواړي زما دنیا ډېره شي هر سړی د دې دپاره کوشش کوي دی او سوچونه کوي او پلانینګونه کوي او منصوبې جوړوي زما دنیا ډېره شي ځکه د هغه په ذهن کې دا خبره ناسته ده زمونږ استاسو څه دغه دی زمونږ استاسو ذهنیت څه دی زمونږ استاسو ذهنیت دا دی که نه چې یو سړی ډېر مالدار دی دا ډېر ښه سړی دی نو که دی نه سړی مي مثلا بېدبي دې ماپي خو که دی په معاشره کې نه سړی هم دی که نه خو هر سړی ورپې ورماتي ځکه چې مال ورسره دی پیسې ورسره دي مالداره دی عهده ده ورسره وزارت دی ورسره بس هر سړی به ورمنډې وي خواله نو په واده کې هم رش ډېري په مړي کې هم رش ډېري او خواته هم رش ډېري بس دا خلک پې ورماتي هسې که زمونږ معیار دا وی چې دا دینداري زمونږ په نسبت باندې ښه سړیتوب وی چې څوک ډېر دینداره دی نو که دی غریب هم دی خو دی ښه سړی دی د خواله ورشه نو په ایمان یې ووایي چا به حرام مال را پیدا کړی وی چا به دنیا سره محبت کړی وی نه خو زمونږ چې د خلکو ته ګوري چې د خلکو مالدارو باندې ورمات دي که نه ما د وختي یو کس ټلیفون وکړو چې مفتي صاحب دا یو واده کې چې ډنګه ډونګه وشي او چړاګان پکې ګډ شي نو وایي دغه ډوډۍ ارامېږي نو ما ورته ویل نه ارامېږي خو نه ځکه په محرماتو کې خو دغه نشته دی نه و چې سړی وخوري نو بیا یې مونځ کېږي نو ما زه اوس دی څنګه پوهېږم ما ورته ویل مال ګوره داسې کار دی مال چې په یو واده کې مثلا څوک اجړاګان راوړي یا پکې ډمې راولي یا پکې هسې ډنګه ډونګه وکړي که نه نو هسې اخلاقي طور د مسلمانانو ذمواري دا جوړېږي چې دې ډوډۍ ونه خوري خیال هم دی ځکه چې دا خو ته د ګناه حوصله افزایي کوي چې مولوي صاحب هم ور رواني او حاجي صاحب هم ور رواني او د کلي امیر صاحب هم ور رواني او هر سړی ور خوشي که نه او په بر سر کې سنتو قنجې قبضه کړی او وریجو ته ناست دي نو مال دا یو قسم له د ګناه حوصله افزایي نه شوه سبا له چې د بل واده نو ابه وایي چې مړی اسیم پې څوک نه خفه کېږي راشه ته مولی یو ډانګ ورکه نو چې د بل واده که نه نو هغه به م وایي چې مړه پرون د پلاني واده هغه پکې جړاګان نه وایي زه به پکې ډمې راولم ځکه چې څوک اسیم بد یې نه ګڼي نو راشه ته مولی نو بس دقه څه به ایسته په معاشره خو که د یو کس سره بایکاټ وشه که نه بیا به خلک وایي چې لکه هغه پلاني ته وایي تیار دیګونه پرېښي وو نو د ډنګ نه بغیر به وکړو نو څه چل کېږي نو دا ځینې معاشرتي بایکاټونه چې دي که نه دا کول پکار دي هسې د مسلمانانو اخلاقي فریضه دا ده چې دا کارونه وکړي د دې سره ګوره د ګناهونو مخنیوی کېږي د دې سره د ګناهګارو حوصله شکني کېږي دې باندې ابلیس او شیطان خفه کېږي او په دې باندې د نیکۍ حوصله افزایي کېږي ګوره نو په کار دا ده چې مسلمانان په خپله معاشره کې داسې وکړي مړه که بل چا دې وس رسي او که نه به د خپل ځان خو دې وس رسي که نه که ګیله دې نه وکړه وی یاره خفه کېږم خو بس په دقه وجه نه یم درغلی دا څه خبره ده یار خلک لګیا دي ښکاره ګناهونه کوي والله که ځان ورته پې بدي ښکاري او که ته نیکي کوې نو په دې ته ولې ځان بدي ښکاري دا د نیکۍ کار نه دی چې ته داسې واده له ورنشي یا د ګناه یو مجلس ته ورنشي دا خو د نیکۍ کار دی په دې خو الله خوشحالېږي که نه زما د خبرې مطلب دا دی چې زمونږ دنیا ګورې مونږ خراب کړو نبی صلی الله علیه وسلم په دې موقع فرمایلي وو ویل زه په تاسې باندې د فقر او د غریبۍ نه نه یېرېږم چې خراب به م کړي زه په تاسې د دنیا نه یېرېږم چې دنیا به د باندې الله را ډېره کړي او تاسې به ورسره مینه وکړئ لکه څنګه چې ورسره مخکنو مینه کړې وه تاسې به دنیا په راټولولو کې د یو بل سره سیالي وکړئ لکه څنګه چې مخکنو کړې وه نو هلاک به شئ لکه څنګه چې مخکني هلاک کړي نو دا بحرین چې وکړه نو د دې نه به بیا مدینې ته ډېر زیات ټکس راته ډېر مال به د بحرین نه راته د دې نه پس نبی صلی الله علیه وسلم یو بل خط لیږلی دی یمامې ته دا یمامه دا اوس چې دا ریاض ورته وایي که نه ریاض موجوده ریاض د سعودي عرب د دې ریاض دا خوا و شا بشمول د ریاض دې ته بیا دغه وي دې ته بیا یمامه ویله د یمامه اوس هم دا ځای شته دی زه خپله ورغلی یم په دې زمن یو حاکم و د هغه حوضة ابن علي نوم و حوضة ابن علي نبی صلی الله علیه وسلم دی حوضة ابن علي ته یمامې ته خط لیږلی و او په هغه خط کې ورته لیکلي و چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى حوضة ابن علي سلام على من اتبع الهدى
واعلم ان دینی سيظهر الى منتهى الخف والحافر. په دې خبره ځان پوهه کا چې ګورې زما دا دین به هر غزه ته رسی چرته چې اسونه او اوخان رسیدلی دي، چرته چې اس اوخ رسیدلی شي د قټولو زین ته به زما دا دین رسیږي او الله به غالب کوي. فاسلم تسلم، مسلمان چې بس بچ بشي. او اجعل لك ما تحت يديك، او زه به تا ته دغه ټول هر څه پرېږدم څه چې ستا د کنټرول لاندې دي، ستا د قبضې لاندې دي، هر څه به ته پرېږدم. بس مسلمان شه. زموږ خو ستا د کرسۍ څه کار نشته، ستا د جیدادونو خزانو سره هم څه کار نشته، زموږ ستا د اسلام څه کار دی چې ته مسلمان شه. بس او دا څومره ښکلی خط دی خو چې په چا کې عقل پکې. نو دا حوزه ابن علي چې دی نو دته چې نبي صلی الله علیه وسلم خط کله ولیږه نو د دې دپاره نبی علیہ السلام یو صحابي منتخب کړی او د هغه نوم و سلیط ابن عمر العامري. دا سلیط ابن عمر رضی الله عنه چې لاړ او خط کله ورسېده نو هغه ته خوش آمدید وي او د خط ته واغس نو هغه ولوسته نو دوله د خپل شان جواب ولا ورک خشان جواب ولا ورک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خط ولیکه چې ما احسن ما تدعو الیه واجمله. دا خو ډېر ښکلی پیغام دی، دا کم پیغام چې ته دې خلکو له ورکې او کمې خبرې ته چې ته خلک رابلې دا خو ډېر ښکلی پیغام دی. والعرب تهاب مکانی، خو اسې زه چې یم نو زه هم ګورې غټ سړی یم، عرب زما نه ډېر زیات یېرېږي، زما دا مرتبه ورته غټه ښکاره کېږي. نو فجعل لی بعض الامر اتبعک، نو ته داسې وکړه چې ته ما د ځان سره په دې کار کې لږ شریک کا. په دې باندې محدثینو بحث کړی دی چې دې مطلب دا و چې ما ته د ځان نه پس خلیفه وګرځوه. ما سره اوس نه وعده وکړه چې که ته نه وې نو ستا نه پس به زه یم. د عهدې وږی سړی و که نه، یعنې ماله پکې څه راکړه. او دا سلیط ابن عمر رضی الله عنه چې ونه دلې څه ډېرې تحفې تحایف هم ورکړو او دغه علاقې چې کومې خاص کپړې وي نو هغې هم ورکړي په تحفو کې چې دا به نبي علیه السلام ته وسپاري. او دا شرط یې ولګاو چې ما له څه راکړه نو زه به مسلمان شم، ستا تابعداري به وکړم. نو سلیط ابن عمر رضی الله عنه چې کله راغی نبی علیه السلام ته خط ورکړ، خط یې ولوسته نبی علیه السلام ته. نو نبی علیه السلام ورته ووایي چې لو سألني قطعة من الارض ما فعلت، که دې زما نه د ځمکې یو ټوکړه غواړي که نه هم نه ورکو، دې ته زه تیار نه یم. بعد و بعد ما فی یدیه، خو نبی علیہ السلام ویل دا به م هلاکیږي او د په دې لاس کې چې دی نو دا به م هلاکیږي او تباه کیږي، دی به د هر څه نه لاس وینځي او خلاصیږي به. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بیا د مکې د فتح نه فارغ شو، مکې فتح کړه، نو جبریل امین راغی او نبی علیہ السلام ته وی چې هغه حوزه چې و نو هغه په خپل کوپر کې مردار شو، مړ شو، کوپر په حالت کې دنیا نه لاړی. ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو په دغه موقع باندې نبی علیہ السلام موږ ته ووی چې حوزه مردار شو، مړ شو، کفر په حالت کې مړ شو، هر څه دې لاړ. ګینده ته نبی علیہ السلام څومره مزیدار خط لیکلی و، څومره نرمې خبرې ورته کړې وي، خو به ځینې انسان کې عقل نه، دنیا او کرسۍ او عهدې دا خو ډېر خطرناک شی دی که نه. نو د هغه دا خیال و چې نبی علیہ السلام به زما د هر څه قبضه کوي، د عهدې لالچ یې وکړو بس هر څه وبیلل. ویل بیا نبی علیہ السلام موږ ته ویل چې اما ان الیمامة سیخرج بها کذاب یتبنى، دی سړی چونکې دا د یمامې مشر و، د عهدې لالچ کړی او د منصب لالچ یې کړی و، بس دی خو لاړی. خو دا خبر یاد ساتئ چې په دې یمامه کې به یو سړی راپاسېږي او هغه به د نبوت دعوه کوي، یو سړی به په دې کې راوځي او هغه به د نبوت دعوه کوي، خو یقتل بعدي، زما نه پس به هغه وجلی کېږي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت یو رښتینې نښه وه چې نبی علیہ السلام د مخکې نه خبر ورکو او د نبی علیہ السلام په ژوند باندې مسلمة الکذاب راښکاره شو په دې یمامه کې چې هغه به ځان ته رحمان الیمامه وي، رحمان الیمامه. او نبی صلی الله علیه وسلم ته ختم را لېږلی په دې موقع باندې یو صحابي پاسېد نبی علیہ السلام ته ویل الله پیغمبره چې دی د نبوت دعوه کوي که نه نو من یقتلوه، څوک به یې وژني چې زمانه پس به وجلی کېږي نو څوک به یې وژني؟ ویل نبی علیہ السلام ورته وفرمیل چې انت و اصحابک، ته او ستا ملګري به یې وژني. دا صحابي څوک و د هغه نوم نه دی ذکر، بس همدقسې وشو. نبی صلی الله علیه وسلم لا د دنیا نه رخصت شوی نه دی او مسیلمة الکذاب څه چل وکړو
د نبوت دعوی وکړه او نبی علیہ السلام ته خط راولېږو په خط کې ورته لیکلي و چې من مسیلمة رسول الله الى محمد رسول الله دا خط د مسیلمه طرف نه دی چې د الله رسول دی چاته محمد ته صلی الله علیه وسلم چې الله رسول او به ورته لیکلي چې اما بعد فاني قد اشركت في الامر معك زستا سره په دې کار کې شریک شوی ما څه مطلب یو زستا سره په دې نبوت کې شریک شوی او فان لنا نصف الارض ولقريش نصفها او د ازمکه چې د نیمه د قریشو حصہ ده او نیمه زما ده یعنی څومره ازمکه چې تا قبضه کړې ده نو دا زم ستاسو په نبوت کې شریک یم نیمه زما حق ده نیمه ستا حق ده ولکن قریشا قوما يعتدون دا قریش ظلم کوي زمانه ټول څخه قبضه کړي نو نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیات غوسه شې کړي دا خطر راولېګ نبی رسول الله صحابي ته یو خط وته ولیکا نو په خط یو ته لیکلي دي چې من محمد رسول الله الى مسیلمة الكذاب دا خط د محمد د طرف نه دی صلی الله علیه وسلم چې د الله پیغمبر دی خو چاته دی الی مسیلمه چې دا کذاب دی کذاب غټ دروغجن ته وایي لوی دروغجن او ولتا دا خبره کړې ده چې زه ستا سره په نبوت کې شریک یم نو وایي ته کذاب یې دروغجن یې دروغ وایت او تا د ځمکې خبره کړې ده نو د ځمکې خبره داسې ده چې فإن الأرض لله يورثها من يشاء دا نستا ده او نزما ده دا د الله ځمکه ده چې چاله ورکوي اول عاقبة للمتقین او اخرنی انجام به د چا ښي څوک چې متقی دی پرهیزګار دی رښتینی پیغمبر دی د انجام ګورو چې ستا انجام ښه دی او که زما انجام ښه دی نو دا مسیلمة الکذاب چې دی که نه دی په زمانه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې بیا د مسلمانانو په لاس باندې مردار شو د یمامه کافی لري د مدینې نه ځکه ریاض تاسو وګورئ ډېر غټه لري علاقه ده یمامه کې دی او بنو حنیفه د قبیله وه او دا ډېر تیرانداز خلکو جنگجو خلکو ابوبکر رضی الله عنه پسې عکرمه رضی الله عنه راولېږه یوه حمله وکړه هغه حمله ناکام شوه بل صحابي راولېږه شرحبیل ابن حسنه هغه حمله وکړه هغه ناکام شوه دریم حمله بیا وکړه د خالد ابن الولید رضی الله عنه په کمانډ کې او د په دې لخر کې ډېر لوی لوی صحابه پکې وو عبد الله ابن عمر پکې وو چې دا یو ملنګ سړی وو درویش سړی وو بس کار یې درس او تدریس سره وو عبد الله ابن عمر خپل شاګردانو ته وی ولنن د نبی صلی الله علیه وسلم د ناموس دفاع لمنځو ختم نبوت شمه بل ساتو ولنن به در چوټي جنگ لزو ټول شاګردان ځان سره پاسول او جنگ لرال دغه جو زید ابن الخطاب رضی الله عنه چې د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ورو زید ابن الخطاب دیم په دې جنگ کې شریکو په دې کې شهید شوی دی بیا او دغه جو دا ابو حذیفه رضی الله عنه په دې جنگ کې شهید شوی دی سالم چې د علم غرو په دې جنگ کې شهید شوی دی په اول ورځ باندې چې کله جنگ وشو نو په هغه جنگ کې ډیر صحابه شهیدان شو علماء لیکلي دي وی په دې ورځ باندې مسلمانانو 1100 شهیدان ورکړي دي یمامه په جنگ کې د نبی صلی الله علیه وسلم دا ټول جنگونه چې را ټول کې ټول جنگونه یعنی د کوم وخت نه چې الله جهاد فرض کړی دی د کوم وخت نه چې الله جهاد فرض کړی دی چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا الله د جهاد اجازه ورکړه نو دا خډر کم دور دی سنه کاله جوړیږي تقریبا د نبی له سلام د عمر 9 کاله جوړیږي د غزواتو دا کم ژوند چي دی په دې ټولو جنگونو کې چې علما وي د نبی صلی الله علیه وسلم په دې 9 کاله عمر چې دا جنگونه تقسیم کې 83 جنگونه دي 83 په دې کې 27 غزوات دي چې نبی له سلام به خپل شریک شوی دی او 56 دي یا داسي لګبګ اغا سری دي چې نبی رسول الله نور صحابه جنگونو لري غلي نو دا 83 جنگونه چې راټول کې او د نبی رسول الله په 9 کال باندې را جمع کی کنه نو هر 35 ورځې بعد نبی رسول الله یو جنگ کړی او دا ټول جنگونه چې راټول کې په دې کې 259 کسان د لګبګ کسان په شهیدان شوي دي ټوټل په دې ټولو جنگونو کې او د یمامې په ورځ باندې مسلمانانو په یو ځل باندې 1100 کسان شهیدان ورکړ او دا د خلکو چې لوی لوی عالمان د ابو حذیفه رضی الله عنه ډېر لوی عالم او د سالم
سالم په باره کې دا علماء لیکلي دي وایي که دی ژوندی وی که نه نو کېدای شي د ځان نه پس عمر رضی الله عنه دی خلیفه کړی د دومره لوی سړی او دیم په دغه جنګ کې شهید شوی دا او د ابو حذیفه چې و دا دواړه بیخي یو ځای ګرځېدل د ابو حذیفه دله داسې د زوی مقام ورکړی و چې دا زما زوی دی یو ځای به ګرځېدل یو ځای به کېناستل او دواړه په میدان کې یو ځای پراته شهیدان شوي عمر رضی الله دغه چې کله د اس نه راکوشو خالد رضی الله عنه د میدان ته وکتل نو حیران شو ځکه لوی لوی د علم غرونه پراته شهیدان شوي نو ویلې چې سبحان الله دې دوانو ته چې وکتل ولویلې چې د الله دی قدرت ته وګوره کنه عاش متآخیین واستشهد متآخیین دوان یو ځای د ورونو په شان ژوند تیر کړی او دوانه د ورونو په شان یو ځای شهیدان شوي دي او به حکم وکړو چې دوانه په یو قبر کې دفن کړي چې په قیامت کې یو ځای راپاسي او زید ابن الخطاب رضی الله عنه په دې جنگ کې شهید شوی دی عمر رضی الله عنه ته چې کله مدینه ته خبر راورسېد چې رور د شهید شوی دی نو هغه به جړاش او ویلي چې لقد رحم الله زید بن الخطاب الله دې بزید باندې رحم وکي لقد سبقني الى الحسنيين هغه دوانه نیکو ته زمانه مخکې ورسېد یو د اسلام نیکی وا د زمانه مخکې مسلمان شي ول به مې وی چې دا شهادت خو الله مال مخکې راکې شهادت هم زمانه مخکې وګاټ مخکې شهید او په دې جنگ کې دا مشهور کس چې و دا وحشي ابن حرب چې حمزه رضی الله عنه د احد په جنگ کې شهید کړو وحشي دا وحشي به فتح مکه په موقع باندې مسلمان شو دی وی ما ته خلکو د حمزه قاتل وی نو زما د پر ډیره شرم خبره وا وی چا بچی وی چې وحشي کم وحشي مړه د حمزه قاتل نو وی دا زما د پر ډیر بدنما دا وی زما په دې لمن لګیدل وی ما ول چې الله د شي قرباني وخراولي چې زستا په دین د شي قرباني ورګم غنه چې خلک بیا ما په دینم نه یادای چې د حمزه قاتل دی ول چې کله مسلمانان یمامي ته روان شو کنه ول ما ول جنن راسته ول په کومه حربه چې ما حمزه رضی الله عنه شهید کړه ول اق حربه مې راوغستا اول مسلمانان ډیر زبردست تیرانداز او په نیزه به د گزار کوو بالکل به څه نه خطا کېده او ډیر پهلوان او مټور سړیو نو دوی خلک په جنگو او به ما بچ حمله وشو نو ما بس صرف د اق حمله نه ځان بچ کو سړی به مړ کو خو زما ټارګټ مسلمه الکذاب چې دا سړی به زوجنه و چې کله من قلات اردن نشو کنه او وی ما نیزه لاس کې سم کړه او ولدنه غیر چا بیر پوجین تا و خو ما په گزار ورکو د په دې نوم باندې د نیزه ولګید او هغه طرف ته وته نو بس وی به مې وی چې بهر وته ما ول ما ول چې وحشي چې ستاد لمن بدا داغلري شي ګدري بنشي وی به وی چې قتلت خير رجل في الجاهليه وشر رجل في الاسلام ما په جاهلیت کې یو بهترین سړی وجلو چې هغه د نبی له سلام ترو د الله زمرو ببرشیرو حمزه رضی الله عنه او په اسلام کې مې د زمکه بسر بدترین سړی ملک چې هغه مسلمه الکذاب نو دا غینه پس بیا خلکو د حمزه د قاتل بنوم نه یاداو بیا به خلکو د مسلمه د قاتل بنوم یاداو چې هغه سړی د مسلمه الکذاب وجلو وې دوی چې بس زما ارمان پاتې نشم دنیا کې هغه داغ مې د ځان نه لري کو اوس ما خلک د مسلمه د قاتل بنوم باندې یادای چې دا هغه سړیو چې مسلمه مردار کړو او د شین مسلمانانو تاریخ د دین اډک دی په هر زمانه کې چې چام د نبوت داوا کړی د مسلمانانو وجلې دی خدای یو سړی رانه پاتې شوی د میرزا غلام قادیانی نو چې دام چا مردار کړی ډېر خون به کړی خو بس دغه یو سړی رانه پاتې شوی دی اوس دا زمونږ بدقسمتي ده او کمزوریم ده د بر صغیر د مسلمانانو نو دا مسلمه چې په یمامه کې دی پیدا شوی او د نبی صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګوئی چې هغه به رښتینی شو چې د نبی صلی الله د وفات نه پس په زمانه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې بیا د مسلمانانو په لاس باندې مردار شو وم خط نبی صلی الله علیه وسلم لګلې او دمشق ته او سنه چې کوم دمشق د شام په دې باندې یو بادشاہ او دا غنوم حارث ابن ابي شمر الغساني د غساني بادشاہ په نوم باندې مشهور غساني بادشاہ نبی علیہ السلام د خط ولېږه چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى الحارث ابن ابي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق واني ادعوك الى ان تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك
زته د الله د یو الله بندګۍ او عبادت ته را بلما خپل نبوت منلو ته را بلما کته دا خبري اومنلې د بچي به د قصې برقرار پاتې شي هیڅ نقصان به د بچای ته نه رسی او دا خط دی یو صحابي بنوم باندې لګلې ده شجاع ابن وهب چې دا د بنو اسد ابن خزیمه سره د تعلق شجاع ابن وهب د جګله دا خط را واغستو او الته ورسو دمشق ته نو خط چې کله ورکو نو ډېر بدمعاش سړی او په خپل بادشاہي باندې ډېر زیات یریدا چې د نبی صلی الله علیه وسلم دا خط ولوستو نو ویشته وغورځاو داسې گزارک او ویل چې من ينزع ملکی مني زما بچی څوک لې چې مال دمکې نه راکې او وی چې انا سائر الیه زدا دې ورزم بس په دې مدینه باندې حمله کوم چې ته پته ولګي او اسلام قبول نه کو مسلمان نشو خدا صحابي چې دا شجاع ابن وهب دې ځان سره ایثار کړو او په دې دوران کې د کار وکړو چې دغه ته خط ولېګو دغه زمانه چې کوم بادشاہ او قیصر د دیو چې کوم مشر بادشاہ او غټ د عیسایانو کې هرقل ته خط ولېګو چې د قشان مال سړی دمکی را کړو زه په حمله کوم نو هغه منک و چرته ګورې دا غلطي ونه کی که دا غلطي دی وکړو نو هر څه به وخوري وره هر څه به ختم شوي نو به دغه نه پس د دې کار وکړو چې دا دغه چې و د صحابي د شجاع ابن وهب رضی الله عنه دلته تحفه تحائف تیار کړو او به ولېګو خدای ډیر وخت اشاره کړو په دې بخاری کې روایت ده عمر رضی الله عنه وی مدینه ته خبر راغی چې غسانی بادشاہ په مدینه باندې حمله کوي نو موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی د غزوه الاحزاب نه پس چې الان نغزوهم ولا يغزوننا اوس به موږ حمله کو په موږ نشي کولای نو خطر ختم شو خو بهم غسانی بادشاہ خو موږ ته نږدې مو په شام کې و بل دا چې رزیل شان سړیو نو اس پته نه لګي د موږ اسنه چې حمله وکي نو په مدینه کې په مسلمانانو کې 24 غنټه بیداری و یعنی هر ټیم به مسلمانان بالکل ریډي و چې غسانی بادشاہ چرته حمله ونه کی او هغه امام بخاری رحمه الله یو مشهور باب په خپل صحیح کې قائم کړی دی چې باب التناوب فی العلم باب د بیان د دې خبره کې په نمبر خودو کې به علم حاصلولو کې عمر رضی الله عنه زوم زما ملګری وي موږ بنده کې وسیدلو نو یو ورځ به هغه راته د نبی له سلام مجلس لا او زه به الته پاتې وم ځکه من کاروبار کول ته کاروبار روزمو دغه په شریکه باندې نو یو ورځ زه بنده کې پاتې شوم دی به مې راولېږه چې تلاړ شو د نبی له سلام مجلس کې کېنه علم زده کا نو چې کله ماښام راشي نو ته به ما ته وې زه به ستانه زده کوم نو سبا له بیا زه لاړم ویل یو ورځ راغی ویل زمانه دروازې داسې به درز باندې وواله ویل ما چې څه چل لري وروته ما ویل ما چې څه چل شوی دی ویل ډایرک مې ورته ووی چې اجاء الغسانی بچا حمله وکړه ویل چې نه دینم غټ کار دی ویل ما چې دینه غټه خبره څه ده ویل چې پیغمبر اسلام خپل ټولو بیبیانو له طلاق ورکړي ویل ډېر زیات خپه شوم ویل دته چې چا خبره کړې و غلطه خبره وته کړې و د سینو پوهه شوی نو ویل دی راغی ویل ما ته ویل چې غسانی بچا حمله نه مړه دینم غټ کار شوی ویل ما چې څه چل شوی چې پیغمبر اسلام خپل ټولو بیبیانو له طلاق ورکړي ویل ډېر خپه شوم ویل سبا لرالم او تپوس مې وکړو ویل هغه نبی علیہ السلام ایلا کړی و خپل بیبیانو سره د نزدېکت نه قسم کړی و کنه ایلا د مشهور مسله د قرآن کې ذکر ده فقهي کتابونو کې مشته حدیثو کې مشته هغه د چتر چانه اورېدلې او خدای پوه شوی نه ویل ما ته وی چې ټولې ښځې طلاق کړي دي نبی علیہ السلام ټولو بیبیانو له طلاق ورکړی نو دې اسې دا واقعا علما وی عمر رضی الله عنه وی په مدینه کې داسې حالت وکنه چې هر ټیم دا خطر و چې غسانی بادشاہ حمله کوي خو بیا چې کله قیصر ول اجازه ورنکو او ویرا او چې ګوره کې په مدینه دې حمله وکړه نو خپل بادشاہي نه مملاش وینځي نو دې به د خپل حمله نه دس بردار شو او دغه شجاع ابن وهب رضی الله عنه چې نو غل ډیر تحفه تحائف برابر ګوراوي لګو خو مسلمان نشه دی بل یو خط نبی علیہ السلام اتم خط لګلې دی د عمان بادشاہ ته عمان کې یو بادشاہ هغه ته خط ولېګو او دا غنوم دی جعفر او دا غي ورور دی د عابد په نوم باندې او د دیو د پلار نوم دی جولندی
دی دوانو ته نبی علیہ السلام خط ولېږه او په دې خط کې ورته لیکلي دي چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى جیفر وعبد ابني الجلندي سلام على من اتبع الهدى اما بعد. دا خط د نبی علیہ السلام د طرف نه دی چاته یو خو جعفر ته د جعفر مشرور او د عبد کشرور اختیارات ټول د جعفر سره او عبد ته ابني الجلندي چې دا دوانه د جلندي زامن دي او دا د اسلام دعوت ورکړو فإني ادعوكما بدعايه الاسلام اسلم تسلم مسلمانان شي بچ بشي فإني رسول الله الى الناس كافه زټول خلق ته الله پیغمبر را لګلې ما لانذر من كان حيا د دې لپاره چې هغه خلق ويروم کوم چې ژوند دي او يحق القول على الكافرين او په کافرانو باندې الله فیصله ثابت شي. انكما ان اقررتما بالاسلام کتا چې په اسلام باندې اقرار وکړو نو ولیتکما تاسو دوانو ودقه سي پریدما پر خپل بادشاہي باندې و ان ابيتما او کتا چې انکار وکړو د اسلام د اقرار نه نو فإن ملککما زائل ګورستاسي د بادشاہي چې دنو دا زایل کېدو والا د ختمېدو والا ده وخیلی تحل بساحتکما او زرد چې زما د اسونه با ستاسو د میدانونو ته ور داخل شي او تظهر نبوتي على ملککما او زما د نبوت به ګورستاسي په د بادشاہي باندې غالب شي. دا خط د نبی علیہ السلام ولېږه او دا خط چاله ورکړو خبرې وي د دې خط د باره هغه اخيار صحابي چې هغه ته داهیه العرب ویل کېږي په عربو کې اخيار ترين سړی عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه له دا خط ورک جرګمار پویا اخيار زیرک سړی عمرو بن العاص رضی الله عنه وی فخرجت بزد مدینه نو وته تر دې چې عمان ته ورسېدم وی کله چې عمان ته ورسېدم نو وی ما ته مخکې نه پته و ځکه دې زمونږه راشه درشه و د مخکې نه وی دیو دا کشرور چې و د عبد وی دا داسې نرم خویه سړی او نرم مزاج و نو وی عمدت الى عبد زل اول د دې عبد خو لاړم مال چې اول دله دعوت ورکوم نو کې دې شي د من زره سر وشي نو ما وته ویل چې اني رسول الله زه د الله د پیغمبر استاد او قاصد او سفیر یم تا استاد رور تراغلی یم وی ما ته ویل چې اخي المقدم علی بالسن والملك زما دا رور چې دین هغه زمانه په عمر کې مشر دی او بادشاہیم ټول دغه په کنټرول کې ده زه صرف دغه سره تعاون کوم کشر یم وانا اوصلك الیه خیر زبد ورور رسوم دغه خواته حتى يقرأ كتابك تر دې چې غستا دا خط ولولي او غته ستا پیغام ورسوم زه ول به زما سره خبرې شو دغه مخکې نو سره جان پہچانو ول ما ته ویل چې وما تدعو الیه تا ست دعوت ورکې لکه ست را بلی ول ما ته ویل چې ادعو الى الله وحده لا شريك له زه دی والله بندګۍ ته دعوت ورکوم چې دا سره هیڅ شریک نشتا وتخلع ما عبد من دونه د الله نه ما سوا چې څومره سيزونو عبادتونه شوي دا ټول به پرې دی وتشهد ان محمدا عبده ورسوله او گواهی بکې چې محمد علی السلام د الله بنده او د الله رسول دی وی به ما ته ویل چې یا عمر انك ابن سيد قومك فكيف صنع ابوك تقوم د خپل قوم د سردار زوی ستا پلار د قوم سردار او مشرو نو ستا پلار څه چل کړو عاص چې د کمپلارو کنه عاص ابن وای ول چې ستا پلار څه چل کړو ول ما ته ویل چې فإن لنا فيه قدوه ځکه زمون مشرو د عربو مونږ په هغه پس رواني او چې هغه څنګه کړي بس مونږ ما غشان وکړو ول ما ته ویل چې مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ول ما ویل چې هغه مړ شو او پیغمبر علیه السلام باندې ایمان را نوړو ووددت انه كان اسلم وصدق به خو زما د ارمانو چې د پیغمبر د منلې وي او د تصدیق کړي وي دا به دغه پر ډېر د پیدي خبره وي زه په اوس خپې مچ هغه خبر منلې ولې نه ده وقد كنت انا على مثل رايه او زم پاغه پس روانو ما حتى هداني الله للاسلام تر دې چې الله ما ته هدایت وکړو او اسلام الله زما زړه ته نه ایستو ولوي ما ته ویل چې په متا تبعته نو تکله د ملګری شوی ول ما ته ویل چې لږ وخت مخکې زه مسلمان شوی وی به ما ته ویل چې اين کان اسلام وکړه اسلام کوم ځای قبول کړی ول ما ته ویل چې عند النجاشي د نجاشي بادشاہ په خوا کې چې د مکی خلکو له غلېو په چا پسې
هغه مسلمانانو پسې کم چې په حبشې ته تللی د نجاشي باچا خواله او پناه یې اخیستې وه او دا د مکې مشرکانو د قاصد په طور لېږلی و چې ته د مسلمانان واله ورېوله دی چې هلته لاړی ایستې الله زړه ته اسلام دننه کړي ایسته مسلمان شو او ډایرکټ دغه ځای نه مدینې ته لاړی او نبي علیه السلام ته وویل د الله پیغمبره زه مسلمان یم په لارې کې اوس خالد رضی الله عنه هم میلاو شو ویل چېرته روان یې هغه ویل ته چې کوم کار پسې روان یې په هغې پسې زه هم روان یم زه هم روان یم مدینې ته او مسلمانېږم وی بیا مې ورته وویل چې تا ته پته ده نجاشي مسلمان شوی دی ویل ما ته ویل چې څه ویل ما ویل چې نجاشي مسلمان شوی دی ویل بیا ویل چې ښه نو کیف صنع قومه بملکه نو خلکو سره څه وکړه ویل ما ورته ویل چې اقروه واتبعوه خلکو هم د ده د خبرې اقرار وکړو او د ده تابعداري وکړه خلک هم ورسره مسلمانان شو ویل بیا راته وویل چې والاساقفة والرهبان تبعوه داغه چې کوم مولیانو او پیرانو نو هغه یې ورپسې لاړه او اتباع یې وکړه ویل ما ورته ویل چې نعم داغه چې کوم مولیانو او پیرانو که نه هغه یې ټولو د خبرې اقرار وکړو هغه یې ورسره مسلمانان شو ویل بیا ما ته ویل چې انظر یا عمر ګوره عمر ته ښه سوچ وکړه په دې خبره کې انه لیس من خصلة فی رجل افضح له من الکذب ویل ویلې چې په سړي کې د ټول نه بدترین خوی دا دی چې دی دروغ وایي ګورې دروغ خو به نه وی ویل ما ورته ویل چې ما کذبتو ما د دې نه مخکې چېرته دروغ نه دی ویلی او وما نستحله فی دیننا اوس خو زه مسلمان یم نو په اسلام کې خو دروغ حلال نه دي نو څنګه به ووایم د دې نه مخکې ما دروغ چېرته نه دی ویلی ویل بیا راته ووایي چې ما ارى هرقل علم باسلام النجاشي زما دا خیال دی چې هرقل ته به د نجاشي د اسلام پته نه لګېدلې چې دی مسلمان شوی ګنې داسې به پرېښی نه وی ځکه چې دا نجاشي چې و دا د هرقل لاندې و د هغه تابع و وړوکی باچا و ویل ما ورته وویل چې بله هغه ته پته ده ویل بیا راته وویل چې بأي شیء علمت ذلک تا ته څنګه پته ده چې هغه ته پته لګېدلې ده چې نجاشي باچا مسلمان شوی دی ویل ما ورته ویل چې کان النجاشي یخرج له خرجا ویل ما ویل چې نجاشي باچا به هغه له ډېر لوی ټیکس ورکوو ډېر لوی ټیکس به د خپل ملک نه هغه ته جمع کوو هرقل باچا ته به یې لیږه نو فلما اسلم نو کله چې مسلمان شو او صدق بمحمد د نبی علیہ السلام تصدیق یې وکړو نو بیا قال والله لو سألني درهما واحدا ما اعطيته نو چې کله نجاشي باچا مسلمان شو نو هغه قسم وکړو چې زما د الله په ذات قسمی که هرقل زمانه یو درهم هم غواړي کنه یو درهم نه ورکو پاتې لا دومره ډېر مالونه چې ما بدله ورکول نو دا خبره هرقل ته ورسېده د هرقل خواته د هغې ورور دی د یناق په نوم باندې وی هغه ناستو نو هرقل ته ووایي چې اتدع عبدک لا یخرج لک خرجا دا ستا غلام د نجاشي باچا چې ستا غلام و ته دې پرېږدي چې دی تاله ټکس نه درکوي او بدماشیانې کوي او ستا دین یې پرېښی دی بل دین یې قبول کړی دی ویل هرقل ورته ووایي چې رجل رغب فی دین فاختاره لنفسه هغه یو آزاد سړی دی یو دین یې د ځان دپاره خوښ کو بس هغه دین یې قبول کو نو ما اصنع به زه پې څه چل وکړم هغه یو آزاد او خود مختاره سړی دی د ځان دپاره یو دین خوښ کو بس هغه دین پسې روان شو ویې مانو نو زه پې څه وکړم او ویلی چې والله لولا الظن بملکی لصنعت کما صنع ویل چې زما د الله په ذات قسمی کې زما د دې خپلې کرسۍ او د دې بادشاهۍ دا بخل نه وی او دا لالچ نو ما به هم دقسې کار کړی وی څنګه چې نجاشي باچا و نو وی ده چې دا خبره واورېده ویل ما ته ویل چې انظر یا عمر ویل ته ویل چې ګوره دې خبره کې د سوچ وکړه دا ته کمې کمې خبرې کوې ځکه دی خو د دې حال نه نو خبر که نه دومره انقلاب په دنیا کې راغلی دی او ډېر خلک مسلمانان شوي دي ویل ما ورته ویل چې والله صدقتک زما دې په الله قسم چې 100% ټول مې ته رښتیا خبرې دي کې دروغ نشته ګورې ټولې رښتیا خبرې دي وی دې عبد ما ته ووایي چې فاخبرني ما الذي یأمر به وینهى عنه ته ما ته دا ووایه چې ستاسو دا پیغمبر د کومو خبرو امر کوي او د کومو خبرو نه خلک منع کوي ویل ما ورته ویل چې یأمر بطاعة الله عز وجل وینهى عن معصیته اولنۍ خبره خدا ده چې د الله د منلو حکم کوي او د الله د نافرمانی نه خلق منع کوي چې د الله اومنه او د الله نافرمانی مکوي دویم ويأمر بالبر وصلة الرحم دویم د نیکی حکم کوي د صله رحمی حکم کوي وینهى عن الظلم والعدوان او د ظلم او د زیاتین خلق منع کوي
وعن الزنا د زنا نه خلق منع کوي، وعن الخمر د شراب نه خلق منع کوي، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب او د کانو د بوتانو د صلیب د عبادت نه خلق منع کوي، ځکه د عیسایانو کړه صلیب د عبادت نه خلق منع کوي. وهغه ما ته په جواب کې وی چې ما احسن هذا الذي يدعو اليه، دا خو ډېر ښکلی دعوت ته چې دی ورته دعوت ورکوي، دا خو ډېرې ښکلې خبرې دي. او ویلې چې لو كان اخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به، کاش کې زما د ورور د خبره زما سه ومني کنه، ایستو په شریک لاړ شو دغه باندې به ایمان وروړو، مسلمانان بشو. د دې زړه ته الله د خبره کوزه کړه. خو بیا راته ویل چې ولکن اخي اظن بملكه من ان يدعه ويصير ذنبا، ول چې زما د ورور په بادشاہي باندې ډېر زیات بخیل دی، د چاته بادشاہي نه پریږدي چې د بل تابع شي او د بادشاہي د بل څوک والي. ویل ما ورته ویل چې ان اسلم ملکه رسول الله على قومه، کچره دې مسلمان شکنه نو الله پیغمبر علیه السلام به د خپل علاقې مالک کی چې بس ته دې مالکی دستا شوا. نو فاخذ صدقه من غنيهم فيردها على فقيرهم، دې به د مالدارانو نه پیسې راټولې او غریبانو به تقسیمې، دا څومره ښکلی کار دی. ویل چې ان هذا لخلق حسن، دا خو ډېر ښکلي اخلاق دي چې ته د مالدار خلکو نه پیسې لې او په غریبانانو یې تقسیمې، دا څومره خیرخواهي ده. مونږ خو د هر چا ورمېږونه راتاو کړي دي، ظلم کړی دی په خلکو. وی بیا راته ووایي چې وما الصدقه، دا ته چې د صدقې خبرې کوې که نه، د صدقې تفصیل نه مې خبر که زکات باره کې تپوس وکړه. ویل ما ورته وویل چې نبي صلی الله علیه وسلم زکات په کوم ترتیب باندې موږ ته بیان کړی و که نه، چې د نقدونه به زکات څنګه ورکې، د فصل نه به څنګه ورکې، په څاروو کې به څنګه ورکې، تر دې وجې د اوښانو ته راورسېدم پکې چې اوښانو نصاب به څومره وي نو په څه طریقه باندې زکات ورکې، څنګه چې شریعت تفصیل بیان کړی، دا ځان له اوږد بحث دی. وی بیا هغه ما ته ووایي چې یا عمر وتؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر وترد المياه، دا کم څاروي چې زمونږ په دې شړو کې څریږي او دا قدرتي خوراکونه کوي که نه، په دې چراګاونو کې چریږي او اوبه څښي، په دې کې هم دی. ویل ما ورته ویل چې او دې ځان له خپل حساب کتاب دی. وی بیا مې ورته ووایي چې او دې کې هم شته دی زکات. وی بیا ما ته ووایي چې والله ما ارى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لهذا. ویل ما ویل چې یاره په دې کې هم زکات دی، نو زما خیال نشي یو خو موږ د مدینې نه ډېر زیات راتې خوایو، او دویم دا دی زمونږ تعداد هم ډېر زیات دی، زمونږ مالونه هم ډېر زیات دي، نو یقین مې نشي چې خلک یې ومني، خو زه امید خو شته که نه. دا عمرو بن العاص رضی الله عنه وایي زه ډېرې ورځې دلته پاتې شوم او زما او ده په منځ کې به دا مناقشې کېدې او ده به دا خبرې خپل ورور له وړلې، هغه ته به هم دا خبرې کولې چې دی داسې وایي داسې وایي، ټول پیغامات به زما رسول، خو ملاقات ورسره نه و شوی. وی بیا یو ورځ داسې چلو کو چې هغه ورور یې ورته ووایي چې دی زما خوا لږ راوله چې ده سره زه په خپله باندې خبرې وکړم. نو وی کله چې زه ور دننه شوم که نه، نو فاخذ اعوانه بزبعي، وی زه د ده د فوجیانو ونیولم خو کېناستو ته یې نه پرېښودم. وی هغه ورته ویل چې پرېږدئ. وی چې کله پرېښودم نو وی زه داسې ور نږدې شوم مال چې زه به کېنم نو په ناسته به خبرې وکړم. وی هغې زه ناستې ته نه پرېښودم چې کېنې به نه. وی ما ده ته وکتل، نو وی ده ما ته ووایي چې تکلم بحاجتک، ته څنګه راغلی خپله خبره وکړه. نو ویل ما خو د پیغمبر علیه السلام خط راسه و بس هغه مې راوویسته او مې راایسته ورکړ. ویل ما ویل چې دا خط دی، بس دقه خط مې راوړی دی. نو یا خط یې ګلاو کو او د اخیره پورې د نبي صلی الله علیه وسلم دا ټول خط ولوسته او بیا هغه خط خپل رور لم ورکړه، هغه عابد ده چې دا خط تم ولوله، وی هغه هم ولوسته. خو بیا په دې موقع باندې د چې دا خط ولوستو نو د یو شان کیفیت او هغه ورور یې چې ولوستو د هغه بل شان کیفیت، نو هغه ماته د په نسبت لږ نرم ښکاره شي چې په هغه باندې لږ ډېر اثر وکړو دې خط د نبي علیه صلات وسلام. وی بیا راته وویل چې الا تخبروني عن قریش کیف صنعت، ویل راته ویلې چې د قریشو باره کې راته څه ویې نه چې هغوی څه چل وکړو قریشو، ځکه دا خو په قریشو کې دا پیغمبر راغلی دی. ویل ما ورته وویل چې تبعوه، قریشو خو یې تابعداري وکړه، اما راغب فی الدین و اما مقهور بالسیف، یا خو داسې و چې دا دین یې خوښ که او په خوښه باندې د دین ته ورغلو د پیغمبر تابعداري وکړه، او یا دا دی چې په توره باندې
په تور باندې ټول دغه کړه تابع کړه د ځان. یعنی څه مطلب دا و چې په دې زمانه کې خو مکه فتح شو و، د اخرنۍ خط د نبی علیہ السلام لګره دا د فتح مکې نه پس دی غوړې ښا دوه اوږده زمانه کې تیر شوی ده. نو وای ما وته وی چې بس څه خود چې و چې د پیغمبر علیہ السلام دیني په خوخه باندې اومانه او چې په تور باندې تابع کړه مکه فتح کړه ټول په زور باندې تابع کړه. نو اسلام خو په چا په زور نه دی راوړی، خدای چې د اسلام د تور لاندې شو دا خلک. وی بیره ته ویل چې من معه د ملګری څوک دی؟ ول ما ورته ویل چې الناس قد رغبوا في الاسلام واختاروه على غيره، خلکو په اسلام کې په خپل رغبت پیدا شو، نور دینونه ورته پرېښود او اسلام یې غوره کړ، ایسته مسلمانان شو. وعرفوا بعقولهم مع هدي الله اياهم انهم كانوا في ضلال، او خلک په دې خبره پوه شو، په عقل هم دا خبره او پیژندله او الله ته هدایت هم وکړي دا موږ مخکې څه کول دا ټوله ګمراهي وه، تباهي او بربادي وه چې موږ پکې اخته وو. نو فما اعلم احدا بقي غيرك في هذه الحرجه. ول ما ورته ویل چې بس یو ته محرومه پاتې په دې سخت وختو کې چې ټول خلک مسلمانان شو، ته اوس هم لا نه مسلمان شوی، ته صرف پاتې. وانت ان لم تسلم اليوم، که چېرې ته نن مسلمان نشوې که نه او دغه تابعداري دې ونه کړه، نو توطئک الخیل وتبید خضراءک. ویل ما ورته وویل چې ډېر زر به د پیغمبر علیه السلام اسونه ستا د علاقه په خپلو خپو کې پایمال کړي او ستا دا تازګي به مکمل ختمه کړي، د خپو نه به یې لاندې کړي. ویل ما چې ته د دنیا د الله نه خبر چې څومره لوی انقلاب راغلی دی، ټولو خلکو د هغه خبره ومنله، صرف ته محرومه پکې پاتې. او که نن د اسلام قبول نه کړو ډېر زر دی چې اسونه به دلته مرتن نشي، ستا دا ټوله تازګي به ختمه کړي ستا د حکومت. فاسلم تسلم. ویل ما چې مسلمان چې بس بچ بشي. او یستعملک علی قومک، او پیغمبر علیہ السلام به تام په خپل قوم باندې مشر پریږدي ستا. او ولا تدخل علیک الخیل والرجال، نه به څوک پیاده راځي ستا خواله او نه به اسونه راځي، بس دغسې بچ به پاتې شي. وایي یاره خبره مې چې ته وکړله نو سړي باندې اثر وشو. وایي ما ته وویل چې دعني یومي هذا ورجع الی غدا، نن ماله لږ مهلت راکړه سوچ کوم او سبا بیا راشه. وزي دا ورور سره ووتلم او رالمه. وی غرور یې راته ووی چې یا عمر انی لارجو ان یسلم ان لم یظن بملکه. ولله ته ویلی زما امید ده چې دا ورور به مسلمانېږي، که چېرې ده په دې خپله بادشاهۍ باندې حرص ونه کو بخل یې ونه کو نو دی به مسلمانېږي، زما د الله نه امید دی. خو چې کله سبا ورځ شو وایي زه رالمه، وایي کسانو نه پرېښودم، وایي بیا واپس رالم، وایي ده ته مې وویل چې کسان مې نه پرېږدي، ورور ته مې ولوي وایي دی راسه لاړی نو دننه یې کړم. وایي چې کله هلته ورورسېدم وایي ده ما ته ووایي چې انی فکرت فیما دعوتنی الیه، تا چې ما له کوم دعوت راکړه په دې کې ما ډېر سوچ وکړه بېګا د شپې، خو که زه دا خپله بادشاهي ده ته پرېږدم که نه او د ده تابع شمه نو فاذن انا اضعف العرب، بیا خو به زه په دې عربو کې ډېر کمزوری ښکاره شم، خلک به وایي دا دومره کمزوری سړی ده چې خپله بادشاهي بل چا ته پرېښوده، نو لهذا زه معذرت کوم زه نشم قبلولی. ویل چې دا خبره یې وکړه، ویل ما ورته ویل چې بس تاسو خوښه ده نو. ویل بیر او ویل ته ویلې چې هغه دې ځای نه ډېر لرې دی، دغه اسونه دلته نشي را رسېدلی، خو که اسونه یې را وم رسېږي مثلا نو لقیت قتالا لیس کقتال من لاقا، دی به داسې جنګ سره مخ شي که نه چې داسې جنګ به د چرته هم د چا سره نه یې کړی. ویل دا خبره یې م راته وکړه. ویل ما ورته ویل چې بس ټیک ده زه به سبا ځم. ویل چې دا خبره مې وکړه او ده ته پته ولګي دا سړی سبا ځي یقیني نه ایسارېږي نور. ویل غرور یې د غرور څه داسې بیل شي یو طرف ته، دواړو خپل منځ کې خبرې شروع کړي. نو وی غرور یې ورته ووایي ما یې دا خبرې اورېدلې، ویل چې ما نحن فيما ظهر عليه، دا دی چې په کومو قوتونو باندې غالب شوی دی نو ګورې موږ د دغه قوتونو مخې ته هېڅ شی هم نه یو. یاد ساته ګورې که ته به د خپل خلکو باندې نازېږې او په خپل طاقت باندې، ګوره دا یاد وساته دی چې په کومو خلکو غالب شوی دی نو موږ د هغې په مقابله کې هېڅ شی هم نه یو. او وکل من ارسل الیه قد اجابه، د چې چاته هم خط لېږلی دی نو هغه له صحیح جواب ورکړی، دعوت یې له قبول کړی دی. بس وایي چې کله ایثار شوم زه که نو سبا تلمه زه، وایي دیو ما ته سهار سړی راولېږه، وایي چې کله ورغلمه وایي ایسته دواړه مسلمانان شو، اسلام قبول کو مسلمانان شو.
د نبی صلی الله علیه وسلم تصدیق وکاو زما هر خبرې ته غوږی خو زما ټولي خبرې ومنلې د زکات چې کوم احکام او د ټولي خبرې مو ته بیان کړو ټولي ومنلې او چې صاحب هم سره رکاوټ جوړاو بس ولا رکاوټ برل د مخ نه لري کوو د مسلمانان ته الله تعالی جوړ او دا واقعا چې وا دا خط دا په دې خطونو کې نبی صلی الله علیه وسلم اخیرنه خط تقریبا لګلو په دې زمانه کې نبی رسول الله تقریبا په دې جزیره العرب کې او په دې خواوشا کې د پارس پوری اکثر بادشاہانو ته نبی رسول الله خطونه لګلیو چې ته یو نیم پاتې شوی نو دین دا پیدا وشو کنه چې چاته د نبی رسول الله خط ورسید نو اخو خکاره خبره و د نبی رسول الله دعوت ورسید خو کو دعوت ورونم رسید کنه نو کم از کم دنیا هر طرف ته دا خبره خوره شوه چې په مکه کې مدینه کې وسړی دی او هغه د پیغمبري دعوه کړې د چې الله پیغمبر ما او هغه خلک د اسلام طرف ته رابلي یو نوې دین دی او خلک پکې داخليږي ډلې او د شي طاقت الله ورکړي چې مخې ته څوک نشي ټینګېدل هر طرف ته شمال مشرق جنوب هر طرف ته خبره لاړه د نبی صلی الله علیه وسلم دا پیغام الله د خلکو ته ورساو وګوره اوس هم کدا چې په دنیا باندې نظر واچوي کنه نو په دنیا کې تقریبا هر چاته د اسلام د دعوت رسیدلې دا وګونه نه دي د اسلام د دعوت د هر چا د وګونه ټنګولې دي ګوره یاد ساتئ څنګه شکل کې دعوت دنیا دی ګټونو ته رسیدلې او اوس خو دنیا د سیده چې یو کلی مثال دی کنه میډیا دا په سکندونو خبره په دنیا کې خوريږي جو په دې زمانہ کې یو کس وګرځي د اسلام نه نیم خبر نو دا به ډېر محروم ای بیا د اسلام د دعوت الحمدلله د دنیا هر طرف ته رسیدلې ده او نبی صلی الله علیه وسلم د حدیبیه د صلح نفس په تاسو بهترین او منظم انداز کې دعوت وچلاو کنه چې د جنگونو په دوران کې دومره خلک نو مسلمانان شوي څومره چې د صلح په دوران کې خلک مسلمانان شو مسلمان چې په صحیح طریقه باندې دعوت کوي کنه دا ډیره خپل یو مزیدار شعبه د دعوت ته نه د مزیدار په نرمۍ باندې الله دین ته خلق راو بلا سختی مکوا په خپل الفاظ باندې د خلق راو بلا د اسلام د رحم د خبره وتوکا د نرمۍ د خبره وتوکا اسلام خو یو پسته غېګه د پستا په دې کې سختي نه نشته دی ګوره اسلام د ټول انسانیت د مزاج مطابق دین دی کې د چا سره سختی نشته دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یسروا ولا تعسروا ګوره سختی مکوئ اسانی پیدا کړئ نرمي وکړئ د خلکو سره الدین یسر لا عسر فيه دین ګوره ټول اسانی د بده کې سختی نشته ده اسلام د انسانانو د مزاج مطابق دین دی خو کاش کیو چاته خو ته بیان کې کنه نو ځان کې دعوت جذبه پیدا کول پکار دي د انسان چې څومره وس کیږي مړه د خپل وس مطابق سره دعوت خو کول پکار دي کنه زنانا د خپل وس مطابق نارینه ځوانان د خپل وس مطابق بوډاګان د خپل وس مطابق علما د خپل وس مطابق تبلیغ والا د خپل وس مطابق کنتم خیر امه اخرجت للناس د دې امت خو الله تشکیل لدی د لپاره کړی سبا کوي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر معروف د خو خبرو طرف ته خلق راو بالا د خو کارونو طرف ته خلق راو بالا د همدردی طرف ته خلق راو بالا د احسان طرف ته خلق راو بالا اسلام خټول نرمي نرمي دا ګوره اسلام کې سختی نشته ده ډیر خپل دین ده والله د خدای بندگانو يهوديان چې هغه خپل حق دین ټول مسخه کړي دي خپل خواهشات را ډور کړي او هغه ته يهوديت وای او د يهوديت د پرغه څومره سخت دي راي څومره سخت پلانینګونه کوي او څومره ډالر لګي د لپاره چې يهوديت په دنیا کې خور شي عیسایان چې هغه د عیسی علی السلام دین روان کړي د الله کتاب ټول ګډ وډ کړي او محرف کړي دي او هغه لګیا دي څومره په زور باندې په دنیا کې خپل دعوت خوري د تنشیر د تحریکونه په عالم اسلام کې خوري کړي دي چې خلک نسوارا کې او عیسایت ته واړي ان دوه ته وګوره بت پرستی سیکانو ته وګوره کنه مشرکان دي او څنګه خپل دینونو دخل او مسلمان قلاري ودده چې دومره خپل روخانه صفا مزیدار دین ول الله ور کړی دی او د په دې ځان بدی کوي د الله دین ته خلق راو بلی دا ګورې زمونږ استادو د ټولو ذمہواری ده د الله دین ته خلق را بلل چې څومره بتا کې طاقت دی د خپل وس او طاقت نه سیوا به دعوت کار کوي ګوره د توري د استعمال میدان خو نشته دی زمونږ سره نو کم از کم چې سړی خو د جبه استعمال کی کنه
په دې طریقه باندې خدای الله د دین د خلک راوبلی د خپل ناس ته پاس نه خلک متاثر کا د خپل اخلاق او کردار او رویې نه خلک متاثر کا د خپل دیانتداري او مسلمانۍ نه خلک متاثر کا په خپل صحیح مؤمن جوړ شي چې خلک د ته وګوري کنه نو چې اذا رؤوا ذکر الله چې کله ته ویني ته الله دریا چې مسلمان دی ته وای د سې ځان جوړ کړي چې خلک دی ویني او سړی ته الله وريادي خلک دی ویني او د اسلام نه خلک متاثر کی خلق دی ویني او الله او رسول ته ورياديږي د قران سره مینه پیدا کیږي د شی مثالی مسلمان کو جوړ شي په خپل دعوت بیا الله دې عمل کړو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين نبی صلی الله علیه وسلم د دینه پس بیا د خیبر غزا کړی دا چې دا ډیره ناشنا او عجیب غزا ده او عجیبه واقعه ده د خیبر د غزا ده د يهودو سره شوی ده زمونږ چونکې اوس په دنیا کې د يهودو سره په جنگ کې غټ قوتونه موږ ته مخې ته څوک دي يهوديان او عیسایان او يهود اصل دشمنان دي مسلمانانو د نسوارا چې د دغه الیکار دي بس هغه استعمالي او ګیندوان دي مغه استعمالي اصل دشمن چې مسلمانانو د دنیا کې مخې ته دیګنه او غټه معرکه چې هغه ته ملحمه کبرا وي غټ جنگ را روان دي نه به زمونږ د يهودو د عیسایانو په منځ کې نو دا غزا چې نبی صلی الله علیه وسلم د يهودو خلاف کړي و د خیبر دا غزا نو زما به درخواست دی چې خو په جوش او خروش سره درس لرازي غوري ښا یخنی به یې مړې خو دعوت کار دی کنه دې لپاره چې موږ په ځان د لګ یخنی تیر نه ګونو موږ نور سو یار دا کله زموږ نصر وغوړي دا سر زما لپاره قربان کین بیا وسکو کله وې دا بچی زما لپاره قربان کین بیا وسکو ابراهيم عليه السلام دوی وې دا بچی د سبحک هغه سوي ويا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى والله فلما اسلم وتله بجيرا سملو او مریو ته چاړه کې خو ځکه چې د الله امر وغوړي الله امر نو الله د بچو د قربانولو زمونږ نه مطالبه وکي د سرونو د قربانولو مطالبه وکي د مال له قربانولو به موږ سکو چې موږ لږه یخني بزان به نشو تیرولې په خپل به مرزي خپل بچي خپل نوسی خپل رونه گاونډیان دوستان دا باقاعده د جمعرات په ورځ باندې د سحر نه ځان دی او د درې کسان ټارګټ کوا چې نن په دې باندې مهنت کوم د ځان سره به درس لا د خدای بندگانو چې موږ جمعات ته وړو جمعات په ګربې ډکول غواړي دومره غټ جمعات هم جوړ کړو دا خو ګرځي چې نه کیږي په ګډ کې موږ ناشتیو دا غټ جمعات چې موږ جوړ کړو د لپاره چې تاسو دلته یخنیم کیږي او د ناشته زم ګډ وړي نو ان شاء الله دا مو سبا د ول غواړي ګوري چې دا چا پیسې لګولې چې دی خو ثوابونه وشي کنه صحیح ده کنه ان شاء الله الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله مجي سوي وسنواري الله دې عمل کولو توفیق راک الله زمونږ د ناس تقبلک رب العالمین موږ بهترین داعیان جوړ کا الله زمونږ په جبو کې اثر پیدا کا الله زمونږ با کردار مسلمانان جوړ کا مثالی مسلمانان هم جوړ کا الله د خپل حبیب او محبوب صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان کا الله څنګه جذبه چې دی باغی کې پیدا کړي و د دعوت الله تقصي جذبه په من کې پیدا کا الله د غفلت د خوب نمره بیدار کا الله د دعوت د میدان بهترین سپاهیان هم جوړ کا بهترین داعیان الله زمونږ نه جوړ کا الله رب العالمین زمونږ تمام صلاحیتونه د خپل دین د خدمت لپاره صرف کا الله د څومره مسلمانان چې په درس کې شریک شو الله د ټولو جوړې د خیر او د برکت نه ډکې کا د دنیا او د آخرت خوشالۍ نصیب کا الله څومره چې بیماران دي الله بیماری په صحت باندې بدل کا وسره یو ملګری وی چې د ابوبکر نیا بیمار ده د ډیر وخت نه الله رب العالمین صحت نصیب کا بیماری الله په صحت باندې بدل کا الله زمونږ د عقیده ده چې بیماری هم تراولي او صحت هم تور کې الله زمونږ ټول بیمارانو له صحت ورکا خصوصا چې کوم د مشران دلته ناست دي په تکلیف باندې راغلي دي په یخنۍ کې راغلي دي وجود به دردونه کوي الله بهترین بدلی ول ورکا الله د بیماریانو په صحت باندې بدل کا الله دلته را تک د صحت ذریعہ جوړ کا د دې درس کې د ناست د وجنه الله د دې بیماری په صحت باندې بدل کا زمونږ د ناست الله په خپل دربار کې قبول او منظور کا د تخبیه کې وجې سب د زمونږ د درس مستقل شریک دی خو نن د بیماری د وجنه پاتې شو هغه زما بچی په کور کې لږ اتفاق دی وی غي ته دعا وکړي چې الله اتفاق نصیب کړي الله اتفاق او اتحاد نصیب کا رورولي نصیب کا د ایثار جذبه کې الله تعالی پیدا کا زمون په کورونو کې څومره به اتفاقی دي الله ټول په مینه او محبت باندې بدل کا الله د اختلافات ختم کا د کینې حسدونه ختم کا مسلمانان رونه کا الله موږ چې څومره په دنیا کې ژوند دي الله د شریعت او دین په پابند وساته
الله چې کلم رخصته د کامل ایمان سره رخصت کا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مفتي محمد إبراهيم محمدي.